الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، د الله رب العزت د مسلمان ته یو محکم دین ورکړی دی. حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو انسان یو مسلمان شي دین اسلام باندې چلیږي او هغه لومړی عمل دا دی چې د رب العالمین سره عمل کوي او اخلاص. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینه، دلته کې د مؤمنانو ته خطاب کړی دی او خطاب په داسې انداز کې کړی دی چې د هغې مثال نشته په قرآن کریم کې. که مؤمنان الله رب العزت مخاطب کړي دي، که انسان مخاطب کړی دی، که مخلوق مخاطب کړی دی، یو ډېر عزت سره مخاطب کړی دی او هغوی ته په ډېر عزت سره بلنه کړې ده. په دنیا کې که د یو دوه الفاظ ته د چا د مدح دپاره یا د تعریف دپاره ووایي سړي سړه خوشحال شي چې هغه احکم الحاکمین ذات، هغه وراء الورا ذات، هغه د ټولو جهانونو بادشاه، د ټولو مخلوق پیدا کوونکی بادشاه، هغه رب چې ټول کائنات کې هر مخلوق ته دوره فضیلت نه دی ورکړی څومره فضیلت انسان ته ورکړی. زما همیشه بیان او موضوع همیشه په انسانیت باندې، همیشه د انسانیت باندې په رحم باندې، همیشه د انسانیت سره د مدد کولو دپاره، همیشه د انسانیت سره د عزت باندې خبرې. خو افسوس انسان په شکل باندې انسان پاتې دی، کارونه د انسان نه دي. دوستانو عزیزانو، ورځ مې دا ګورو چې الله رب العزت انسان ته خواهشات ورکړي دي او خواهشاتو کې د ټولو نه زیات اوچت خواهش چې دی د مال دی، دویم خواهش چې دی هغه د شهوات دی. چې کله دا انسان د دنیا دولت ورسره وي دی همدغه سوچ کوي چې زه به دا پوره کړم، دا ارمان پوره کړم، دا ارمان پوره کړم، دا ارمان. خو یا ساده انسانه ته به ټول عمر د دنیا تږی وی، ټول عمر به د دنیا وږی وی، د دنیا هر شی به تا ته میلاو شي. حدیث شریف کې راځي یو انسان دی هغه ته خدای پاک یو ځنګل سونه ورکړي، دی به د درېیم ځنګل په تکل کې ملګی. چېرته صاحب ما یې دا مې لیدلی چې په ارام کې دي چې بس زه ځان ته نور دنیا نه ګټم، داسې کومه دنیا مې ګټلې بس دا ډېر شی دی، بس دا زما لپاره کافي او شافي. نه، هر انسان سره دا یره وي چې ته غریب نه شم، چې ته مفلس نه شم، چېرته فقیر نه شم، چېرته تنګدسته نه شم. هر انسان سره دا فکر، خو هر انسان سره دا فکر نه چې په دې قبر باندې تودوخ
خاور کې به کېدي روزانه اورې دوه درې جنازې اعلانونه کېږي. نن هم دا یو اعلان شو، پرون هم په افغاني سره یو جنازه وه. روزانه دوه درې جنازې کېږي په دې ژمي کې، په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې، په سپرلي کې. موسم ته ملک الموت ته ګوري. بس راځي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اجل چې کله هم پوره شي بس نه یو منټ یا یو سکند نه مخکې نه وروسته بس ساده نه اخلي وزي دنه واپس. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان لپاره دنیا ته دا وخت دا ډېر کم لیکلی او دنیا کې انسان هر یو سړی په دوکه کې پروت دی. صبر کو ما واده نه دی کړی، صبر کو اولاد مې نشته، چې اولاد یې شو ورېږه لاسه مې پیسې مې نه دي ګټلې، ورېږه بچي مې په روزګار شوي نه دي، ورېږه بچو نه مې روزګار نه دی کتلی، ورېږه بچو ته مې صحیح ورته ودونه نه دي کړي. لا صبر که یو بنګله بنا صبر که بدرې یو نورې جوړې کړم، لا سب بزنس مې نه دی شروع، فیکټرۍ مې نه دي لګولي، دا مې نه دي لګولي. ژوند د چا سره وفا نه کوي، دنیا د چا سره وفا نه کوي. د دنیا هر یو څیز باندې زوال راځي. لوبه ستا په ژوند به زوال راځي چې ستا د جسم نه ساوځي. بس خلکور کې به دې بچي نه پرېږدي وي مړی دې وباسي یېرېږو دي. ما ډېر مواقع مو داسې ځایونو کې لیدلي د کوم پلاران دا کوم څه ورته د کور سربراهان چې حرام نه ګوري، حلال نه ګوري، جایز نه ګوري، ناجایز نه ګوري، پردی حق، ورور حق، خور حق، ګاونډي حق، د انسانیت حق دا نه تصحیح بس راجمع کوي. حج من مزید بس پیسې راجمع کوي، کور ته تک کې بچو لري راوړي او په تک کې پالنه په کومو پیسو باندې چې وشي هغه بچي به دی لوي شي. نو سبا له چې بچي ولا یو ځای کې مړ شي نو چې ورغلو نو داسې کوي یره استاد کې د لابلو طریقه بسې نو مور ته کلاس تاسو لا کوی په تاسو په څه به ولاو ویني موږ دی یری کوټ تی وباسي یریږي دي جامې تی وباسي یریږي دي چې دا دومره چې دا دونه پر خو دي پلازي پر خو دي بیک بیلانس پر خو دي او د ټول دین نه دا ټول پیسې دین نه یریږي نو په کول نه یریږي یاره مې تاسو نه پلاز راو مړی کو په کول نه مړی واسکټ نه یریږي مړی جامونه یریږي ودا به صدقه کومه د شپې د جامې چته صدقه هم د صدقه او اولو سیزو هغه په د پکار چې په خپل ژوند کې کړی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجل من اتبع نفسه هواها وتمنع على الله. عقل من او خيار انسان هغه دی چې آخرت ته پر ځان ته ګټه وکړي، ځان ته پاره توخه جمع کړي، ځان ته پاره عمل صندوق چې کبر. نن سبا په دنیا خلک د بسلو دی ورږي خبر عذاب نشته، اجر نشته، دا نشته، دا نشته. دا مرشد بیا به ته پته ولګي څه نشته. دا د بنیاد خبرې ده، خبرې ده. څوک راځي د قرآن نه انکار کوي، څوک راځي د حدیث نه انکار کوي، څوک د خدای نه انکار کوي، څوک د دنیا د وجود نه انکار کوي، څوک د رب د وجود نه انکار کوي، څوک پکې آتش پرستی، څوک پکې د نور پرستی. تر دې پورې داسې مذاهب دي پکې چې حیران نشي چې خدای پاک دا کوم مخلوق دی چې دا کوم څه عبادت کوي، شرم پکې درته الله رب العزت هغه ورا ذات چې ظالم ته، جابر ته، مشرک ته، کافر ته ټول ته انتظار کوي، مجبوري ورته بچای رزق نه من کړي. ته په دشمن ته چرته یو لړۍ ورکړي، چرته دشمن ته یو ګډو ورکړي، چرته دشمن ته ولا ورکړي. دا الله دشمنان په اسمه باندې څومره پاتې کیږي، الله رب العزت ټول ته صبر کوي ورته. او الله رب العزت هر انسان ته دا چې رزق به بس کړي، دا نه چې رزق به بند کړي، موقع وته ور کړی دی، ژوند وته ور کړی. ترکه په منډه والی هوا یو وخت داسې دی چې راوځي، یو وخت داسې دی چې مخې ته ودرېږي. د مرګ نه پس په هر انسان باندې درې منزل راځي، د قبر منزل دی، د میدان حشر منزل دی، د پل صراط منزل دی. که په یو ځای کې سیل ورته راګېرېږي یو ځای کې بند شوي نو په بل ځای کې، که په بل ځای کې بند شوي نو په بل ځای کې. درې چیک پوسټه دي به د درې واړو چیک پوسټو به ځان وباسي. کته اوس خبر منی او کنه منی، کدی عذاب منی او کنه منی، کدی حساب کتاب منی او کنه منی. انسان چې کوم ځای عقل کار پری دی دا غوډه نه دي نه ولنه کوړی شروع شي یره چې حساب کتاب نشوي خبر کې عذاب څنګه ولې دا په کافرانو چې خدای پاک په دنیا کې عذاب راوسته نو الله رب العزت په قرآن کې زمانه عذاب موري دا وکړه. اساسا شو چې الله رب العزت سیلاب راوسته دي، زلزلې راوسته ده، د فرشتي چغې راوسته ده. شعیب علیہ السلام قوم پناه کور کې به کمې کولو، خدای پاک په فرشته راوسته او داسې عذاب یې موسی کو کړنی پیرو.
بل خلقو چې الله رب العزت دومره فراخ رزق ورکړو، حد درجه فراخ رزق چې دومره ګڼ باغات چې ټوکرای به په سر کې خدای په طرف ته وځلو، ټوکرای به د میوو ډک و، دومره ډېر چې کله حکم دی راغی په دې کې د الله رب العزت دپاره حصه وباسئ، غریبانانو ته، یتیمانانو ته، مسکینانو ته. قرآن کریم کې چې کله جهنمیان د جهنم نه تپوس، جهنم کې د یو بل نه تپوس کوي، قالوا لم نکن من المصلین، یو بل نه تپوس کوي ته صلی الله سره راغلی ته سره چې هغه هم وایي یو بل نه به تپوسونه هم کوي، هغه کوکې و هغه بکړې به وایي چې موږ به مونځونه نه کول. افسوس دوره اوږدې شپې دي، سهار مونځ په جمع کې وکړئ یو څه ووایي، زیات نه زیات 2 صفحه شي. دا دومره خلک په جمعې مونځ کوي، عمره جومات ډک او بیا دغه راځي سهار په مونځ کېني، ماښام په مونځ کېني، یو مونځ نه کوي، صرف جمعه په جمعه کوي. جمعې دا مونځ په اهتمام سره چې څنګه خلک کوي، داسې اهتمام سره خلک نور مونځونه شروع کړل، پر رب یقین وکړه د غوره فیصلې به د الله رب العزت د رزق دروازې به ټولې کولوي. نن سبا خلک ولې فریاد، ولې دا ګراني د یو ځای نه خو دا الله رب العزت په تاسو باندې رسۍ راټیټ کړی، دا خو نورې که نور بېرته باندې راټیټ کړی. نو هغې خلکو ته چې پیغمبر ووایي چې الله دپاره پکې حصه وباسئ، ورته ښه ته زموږ مال ته غلي، ورته ټیک ته د الله پیغام دی که نه وباسئ بس نه وباسئ. پیغمبر ته لاړو، د الله رب العزت قهر پې څنګه راغی، کوم ډیمونه یې چې ځان ته جوړ کړي نو منګهګار که خدای پاک مسلط کړه، ډیمونو کې یې سوري وکړه. ډیم خو زه معمولي شی نه دی، منګک ته ګوره او سوري ته ګوره او بیا ټول ډیم پې راخلاصي کړه، ټول اخڅې وله وړي خاک پکې وله. داسې قوم چې په خپل طاقت، په خپل قد، په خپل زور، په خپل سیل ورته قدامت باندې فخر به کولی. د کجوري ونه به داسې راوباسله او داسې لکه د لښتې چې شګې نه لښته راوباسي او داسې به راووته. الله رب العزت ورته فرمایي چې زما طاقت ته ګورئ، تاسو نشئ رارسېدلی. په خپل پیسو باندې، په خپل دولت باندې مه باغېره کېږئ. د دنیا کې چې څه هم دي د ټول هر څه به فنا کېږي، یو وحده لا شریک ذات دی چې د ټولو نه وراء الوراء ذات دی، صمد بې نیازه ذات دی او ټولو نه احکم الحاکمین ذات دی، د ټولو نه انصاف کوونکی ذات دی. د دنیا په دربار کې لاړ شي، که د هر چاته دربار ته لاړ شي او هېڅ چاته ته انصاف نه میلاویږي، هغه محشر په ورځ کې به ته خدای پاک انصاف درکوي. په قبر کې به سره د اعمال حساب کېږي چې څومره عمل دې کړی، دا دې پېژندلي، دا دې پېژندلي، دا دې پېژندلي. یو څو سواله دي، که هیڅ سوال جواب دې ورنکړو خو ټیک ته که دې ورنکړو نو لومبی سوال ټکول جیل دی. دا هغې نه راووتې په محشر په میدان کې ودرېدي، نو بیا هلته کې تا سره د ورور حق، د خور حق، د ښځې حق، د ټولو بچو حق، د ټول حساب کتاب بل سره کېږي. که به هغې کې فیل شي نو به هغه ځای کې دې شوي ورته بیا خیر نه شي. بیا چې د هغه ځای نه سیم ورته پاس شي بیا سیم محشر باندې د پل صراط باندې په عمل کې د اخلاص نه او کمزوري نو ډایرکټ به بیا جهنم ته. درې پاټه کې دي، درې چې پورته دي، که اخلاص کوم کامیاب دی. نن سبا خلک راپاسي یاره حساب کتاب نه شوی، قبر عذاب پکې چېرته راغلی، بل وي د محشر عذاب پکې چېرته راغلی، بل پکې د پل صراط وي چې د تورې د تیرا د نرۍ او د ویښته د نرۍ او دا پکې لا څنګه پل دی. دوستانو عزیزانو، په دنیا کې خو د خلکو خبرې ډېرې دي چې انسان د دوکې د سترګې په ده باندې پټې شي، د هوس د سترګې، د شهواتو او د مال د دولت سوي ورته د اوږې سترګې دا د باندې پټې شي، تا ته به پته ولګي چې حقیقت څه شی. انسان خو په دنیا کې د ډېرو څیزونو نه انکاري دی. که دا انسان وړوکی رالوی کړي، د مور او پلار د پرورش نه انکاري دی، نو خدای تعالی د ذات نه به ولې نه انکاري کړي؟ سوچ خبره ده. د الله رب العزت د قدرتونو نه انکاري دی، د ټول هر یو څیز نه انکاري دی. هر انسان فریاد کوي چې پلاني سره مې ښېګړه کړې ما سره ډېر په احسان فراموش انسان مې خفه کېږم چې یو انسان د خدای تعالی په اطاعت کې خپل وخت نه تېروي، خو کم کس د خدای نه نه یېرېږي او بیا تا هم نه یېرېږي. کم کس د الله نه یېرېږي، هغه نه مه یېرېږه. هغه سره دوکه نه شي کولی، هغه سره فراډ نه شي کولی، هغه تاله صحیح ورته دوکه نه شي درکولی. د چا په ظاهري په شکل او په صورت مه دوکه کېږه چې داسې لباس دی او سپین لباس دی او داسې دی، په دې مه دوکه کېږه. هر یو انسان به د خپل عمل صحیح ورته ډاډمن دی. هر انسان چې څنګه عمل اختیار کړی او هغسې عمل هغسې فیصله به ورسره کېږي. څومره هم بد عمل دی کړی، دومره په ورځ په قیامت هغه اکثر خلک مثال ورکوي که نه، په خپلو خولو کې به ډوبي او خپلو ګناهونو کې نه په ګناهونو کې به ډوبي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو، جمعې ورځ ده،
هر جمعه راځي په انسان باندې وخت تېرېږي په منډه باندې روان دی رمضان المبارک ته دغه رنګ یا څلوېښت ورځې یا پنځه څلوېښت ورځې وي دغه بس د رمضان المبارک مو په سر راغی روژه دا تېره نه ده بله روژه په سر راغله میاشتې منډې وي هفتې منډې وي ورځې منډې وي انسان د ژوند مثال د واورې دی بس په پرته ویلې کېږي بس ګوره ورته هیپي نیو ایئر کې که ګډاګانې کې او که هر څه کې که پټاکې ډزې او که هر څه کې مزې کوه چرچې کوه لیدیا آیا چې څه کولی شي وکړه خو کمقل او بېوقوفه انسان به دی چې د خپل په ژوند په کمېدو باندې صرف ورته ګډاګانې کوي هوښیار او عقلمن انسان به هغه چې افسوس پکې ورځېږي چې د ژوند د سوي ورته یو خښته مې پرېوته د ژوند د دیوال نه مې یو خښته پرېوځي روان یم بس په غورځېدو یم ختم دی هر څه ختم دی روان قبر ته کوزېدل دي زموږ روان او هر یو سړی وایي چې یاره دا خو ډېر زما عمر سیوا شي عمر دې سیوا نه شم تباه شي دوستانو عزیزانو اولس مې دا کولو چې نن په دې مجلس کې هر یو انسان د عزم کړي چې را روان وخت را روانې میاشتې چې سوره دي د رب العالمین په اطاعت کې تېرو سوره ګناهونه مه کړي نافرمانۍ مه کړي پروردګاره تا ته توبه تایید پروردګاره په خلوت کې مه کړي دي ځان ته خفیه مه کړي دي که په پټه مه کړي دي که هر چا سره به ظلم کړی دی زیاتې مه کړی پردې حق مو ولې که هر څنګه ګناهونه وکړي پروردګاره معاف مه او یاد ساتئ او الله رب العزت حکیم کریم غفور رحیم ذات دی که هر څومره کمې پیښې دي الله رب العزت په عبادت کړي خدای درته معاف کوي او که چېرې د بل حق دې والي د هغه نه تر څو پورې معافي نه وکړي خدای پاک یې درته ګورې نه معاف کوي دا خبره یاد ساتئ دا زه په هره جمعه کې دا خبره دا نه چې ته وایې توبه استغفر الله توبه استغفر الله خدای پاک به تا ته ټوله معافي کړي تر هغې درته معافي نشته تر څو د پردی حق دې ورکړي تر هغې درته معافي نشته چې ته تر څو پورې عیسوي ورته بل کس پسې بد رد ویلي د هغې نه دې هغه نه دې معافي نه وکړي الله رب العزت ممتاز شو په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین